دریم چې جنازه پې کېږي او کله کېږي نو هغه قاتل النفس دی. دا هم ډېر غټ جرم دی. الله دې موږ او تاسې وساتي. قاتل النفس څه ته وایي؟ چې ځان وجني. د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې ځان به وجه یا به د غر نه ځان را وغورځوه، یا به کوي ته ځان ور وغورځوه، یا به په غشو ځان ووو، یا به په توره باندې ځان ووو. جناب نبی کریم علیه السلام وایي چا چې په اوسپنه باندې ځان مړ کړ، من قتل نفسه بحدیده، او د قیامت ورځ شي د محشر به دسي، بس چې دی د قبر نه راوځي همدقه اوسپنه به وسی او یجعو بها بطنه، دا ګیړه به پې وهي او شلی به، او بیا به یو ځای کېږي او بیا به شلی. او چې د غر نه ځان را غورځولی بس اوچت ځای به وله الله جوړ کړي او ځان به ترې غورځوي، مړ کېږي به بیا او بیا. او که زهر یې څښلي وو نو زهر جام به یې لاس کړي او دا به یې څښي او کلمې به ترې کته رواني. که په ټوپک او تمانچې ځان ایښتلی دا به اوسئ او رضا به یې خېږي. اوس زمانه کې دا یو ناشنا مرض دی. ځان قرضدار یې که، لوپري وکړه، غلط کار وکړه، ګوله یې راوال او سر ته یې ونیسه او ډس ډس مسلمان پې جاړي. زه دې مسله کې نه پوهېدم، دماغ مې بیخي بند و چې دا شریعت وایي چې په چا ځان چا مړ کړه په ده به جنازه نه کې، ولې بې نه کېږي؟ زما دماغ والله ګواه دی په دې کار نه کوه. ډېر وخت بعد ما د امام ابن رجب عبارت وکته، هغې کې وجه لیکلې وه چې دا سالم په ځان نه خفه کېږي او ځان وجلي، نو په تا څه زور دی چې ته پې خفه کېږي؟ دا بعضې جینکۍ واده شي خاوند سې وراني زار وخوره، الله دې باندې زر کرتې وخوړلی کي، قیامت کې به هم دغه ګندګۍ کې مړه کېږي. بعضې په ځان تیل ور واچوي او بیا خلک وایي یاره رنګ یې د شهید دی. شهید داسې ګندي لکه دا چې زموږ ښایسته اسلام دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر بن سموره رضی الله عنه روایت دی، نبی سلام له یو سړی چا راوست په غشي ځان والی و. محمد رسول الله ویل لرې کوي دا ګن زما د مخې نه، فلم یصلی علیه، بیخي پې جنازه ونه کړه. بل سړی راغی هغه ځان را غورځولی و، محمد رسول الله پې جنازه ونه کړه. او دا مذهب د عمر ابن عبدالعزیز، د امام اوزاعي، د جابر بن سموره او د ډېرو علماو دی چې کوم هلک او جنۍ ځان مړ کړي په ده به جنازه نه کړي. ارمان دی، ارمان دی. که داسې یو لس چا پرېښودل او په دې چوکونو کې وسې ځل او راځوړندې کړه، والله که یو هلک او جنۍ هم دغه وکړي دا بیا ځان نه وي. دا ځان ته موبایل ونیسي او ځان وژنم، الله دې تباه کړه چې په ځان نه خفه کېږي. او چې زه باندې خفه کېږم زه به د قمقل زوی یم، ما کې به عقل دی چې ته د الله حکم نه منې، د پیغمبر حکم نه منې، د الله محترم بدن د هغې عزت نه کې او ځان جهنم ته غورځوم، زه به د باندې څه وکړم؟ دا به سبا یو سړی جاړي، ته به ته ولې جاړې؟ یاره په دې ابولهب صاحب ډېر خفه یم، ولې جهنم ته؟ د هغه جهنم خوند کوي. ابو جهل ولې ځي؟ نمرود ولې ځي؟ نو دا خو هم خوند نه کوي چې ابوبکر دې پکې او ابولهب دې پکې. چا چې د الله او د رسول څخه ځان وتړه الله به جنت ته راکاږي، او چا چې د الله او د رسول نه ځان وشلو الله به جهنم ته وغورځوي. نو یو قول دا دی چې چا ځان مړ کړو په ده به جنازه نه کړي. دویم یو قول هغه دا دی چې سړی مسلمان دی، خیر دی، ځان د اسلام نه وتلی نه دی، کار خو د کافرو وکړه خو زه وکړه جنازه پې. او دریم قول شیخ الاسلام لیکلی دی او دا د امام مالک قولم دی او دا د جمهور علماو قولم دی، او انشاءالله دې باندې فتوام ده د قرم دی چې کوم هلک او کوم جنۍ ځان مړ کړه، لوی عالم، لوی بادشاه، نیکان خلک به پې جنازه نه کوي. او داسې به یو ځای کې کښېنئ او به یو کوتره غوندې امام دې رامخ شي او جنازه دې وکړي. هغه خلک چې هغه اهل الفضل والصلاح دي هغه به هغې باندې مونږ نه کوي. وجه دا ده سبا به بل ځان وایي یاره شیخ الحدیث صاحب داسې اوښکې زما جنازه کې وارتلې، بل به وایي قاضي صاحب داسې چلو کوو، بل به وایي بل وکړه. داسې یې پرېږده چې د جنازې څوک نه وي او ایله دونه یو څوک پیدا شي چې هغې ته د جنازې کلمې ولا یادي. دا دریم هغه کس دی چې په هغې باندې به نیکان خلک جنازه نه کوي،
هغه قاتل النفس دی. نن دا بیماري ډېره زیاته شوې ده.